دا د خوست ولایت ملکي تخصصي روغتون ده. هغه روغتون چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې پکې د 2245 ناروغانو عملیات په وړیا ډول ترسره شوي دي. د مسؤلینو په وینا د ناروغانو د عملیاتو کې د مجربو او تجربه کارو روغتیا پالانو پر مټ 1213 لوی یا میجر سرجري عملیات، 914 وړوکي یا مینر سرجري عملیات او 293 د ولادت عملیات هم په بریالیتوب سره ترسره کړي دي. میجر سرجري یا غټ عملیاتونه هغه مونږ د تیرو شپږو میاشتو چې دي 1218 عملیاتونه کړي دي او په دې نه بغیر هغه عملیاتونه چې د ولادت د پاره شوي دي سیزارین سیکشن ورته وایي هغه مو 293 عملیاتونه کړي دي. ماینر سرجري مونږ د تیرو میاشتو 914 تنې کړي دي. خدمات مو بالکل مفت دي، رایګان دي، په دې کوم فیس میس نه اخیستل کېږي. 11811 بستر شوي ناروغان او 140,515 مو OPD ناروغان درلودل په تیرو شپږو میاشتو کې. بل لور د ناروغانو پیوازان او هغه ناروغان چې یاد روغتون کې درملنه په بریالیتوب سره ترسره شوې ده د روغتون د فعالیتونو ستاینه کوي او زیاتوي چې دلته درملنه په وړیا ډول ترسره کیږي. یاندرا کوم پرسونل ته وو می ډېر کې مکړای په خپل ټیم پښپا پورې د دان کتلې نغړې نه دوکړې بیا د شوی دي د میګي مالات وکړو د کیز خزه خواکم او دا سب ما ته نه ملګری به نه خواکي چې دا کوم تکلیف نه ورکړای نه چانه پیسې وخت نه چانه دوی وخت دي چکیم شې دې وی اخر کې تبر کوي چې نه په اخر دې تر باندې ګرب عملیات وشول غیز پندیسیو بیګام روړ او دلته ویسا سو چې عملیات وشول په خیر وسرغ د جوړ د برابر ده بیرات نه خوشاله ډاکټرون دا سو چې سات په سات په ګرځي د دوايي لوند ده. باید یاد شي چې د یاد روغتون مسؤلینو زیاتوله اوس مهال په یاد روغتون کې د روغتیا پالانو پر مټ په داخله جراحي، نسایي ولادي، اطفالو، ایمرجنسي او نورو اړینو برخو کې ناروغانو ته خدمات وړاندې کوي.